یو وړکی ماشوم چې ټول فامیل یې په یوه ورځ باندې شهیدان شوي دي، دی چې تقریبا یو کلن به ومي که تر یو کال به لږ څه کم زیات وي. پلار شهید شوی، پس د پلار د شهادت نه 8 کسه نور ډرون تیاره وار پې کوي. 8 کسه د دوی د چې په هغو کې 2 د دوی ترونه وو، یو د بابا وو، یو د عمه مېړه وو. یعنې هېڅوک مردانه کور کې پاتې نه شول؟ مردانه حتی دوستان د خپلوانو نه دي پاتې. اوس 9 تنه 10 تنه د فامیل ده ته ورته غاړې پاتې دي. 10 تنه ټولې ښځې او زنانه دي چې تا ته 10 نفره لاري شهید له خاورو لاندې دی اسرانه لري، د پلار غمونه ځینې هېر کړه یتیم مه ژړوئ. سلام علیکم دوستانو. جنگ خو ټول افغانستان بدرنګ کو، خو بعضې ولایتونه زښته زیات وکړېدل. د بات ولسوالۍ کې یو وړکی ماشوم چې ټول فامیل یې په یوه ورځ باندې شهیدان شوي دي، دی چې تقریبا یو کلن به ومي که تر یو کال به لږ څه کم زیات وي. نو سن مې شاید غلط کړی وي، خیر تاسو به وګورئ چې دی څو کلن دی. د 10 نفرو سرپرستي ور په غواړه. تاسو راځئ د سره خبرو کې. دومره ښایسته ماشوم دی چې پوښتنه یې بیخي مه کوئ. سر یې لاس د رحم تېر کړه یتیم مه ژړوئ. د مینې ستړی مه شې حذیفه ښه یې؟ ته هم ستړی مه شې. روغ ښې، صحت ښه دی، خیر یې؟ دا حذیفه ګل او ماشاءالله څومره ښایسته ځوان دی. کښېنه ښه یې؟ د حذیفه د ژوند قصه دومره ترخه ده، دومره غمناکه ده چې انسان د اورېدلو، زه خو والله چې خبر شوم بیخي زیات مې وضعیت خراب شول. موږ نن راغلي وو 100 یتیمانو دپاره الحمدلله خوراکي مواد توزیع درلودله. بیا د حذیفه ورور چا راته یاد کړلو، ته ما ته لاس راکړه. ماشاءالله داسې ښایسته ښایسته لاس دي، شنې شنې سترګې. ته ما ته وګوره حذیفه، په چیش کې راغللې؟ ها په چیش کې راغلې؟ دا حذیفه چې ډېره خبرې هم نه کوي، دا شاید د نازولیتوب نه وي. نازولیتوب یې د پلار نه دی، د ترې یې نه دی، د کاکاګانو یې نه دی. د ده نازولیتوب شاید هغه د کلیو د خلکو وي، ځکه ده زښته زیات غم لیدلی دی. ده د ژوند قصه به د دې ملګري نه واورو. ته لږ دې خواته شه، ما غېږې ته راشه. ته ما ته د ده د ژوند قصه وکړه. دا څه قصه وه، څه خبره وه؟ د ده پلار شهید شوی، پس د پلار د شهادت نه 8 کسه نور د کورنۍ غړي وو چې هغه یې غورځولی وای. چې هغه د ده پلار چې شهید شولو هغه قصه ماته که لږ سمه وکړې بیا څنګه وشو؟ د ده پلار چې شهید شوی، پس د ده د پلار د شهادت نه دوی د کورنۍ ته یې نورو خپلوانو ډوډۍ کړې وه. هغه یو ختم غوندې شی کېږي. هغه خپلوانو که په موټر کې روان دي، کله چې د هغو ځه بېرته راځي د هغو کور نه ډرون تیاره وار پې کوي. 8 کسه د دوی د چې په هغو کې 2 د دوی ترونه وو، یو د بابا وو، یو د عمه مېړه وو. یعنې هېڅوک مردانه کور کې پاتې نه شول؟ مردانه حتی دوستان د خپلوانو نه دي پاتې. اوس زه یې د ماما یم، دا نږدې خپلوان چې زه ماما یم، نور راته نږدې ترونه هېڅوک هم نه دي پاتې. تنه اوس اوس 9 تنه 10 تنه د فامیل ده ته ورته غاړې پاتې دي. 10 تنه ټولې ښځې او زنانه دي. حذیفه څه خلې یعنې په دې وطن کې به چې نور څنګه حالت وي، دی وایي نمونه ده. تاسو چې دلته وګورئ، دلته داسې ځای به نه وي چې مرمۍ به یې نه وي خوړلې، دلته به داسې ځای نه وي چې دردېدلی به نه وي. ده څومره ښایسته اسکرټ اغوستی دی. حذیفه غورځوې مې څه ښایسته کالي اغوستي. د کالي دې کومه کړې؟ نه پوهېږم، خبره نه کوي. لږ ډېر نازولی شوی نه دی؟ بلکل واقعیت دی. او خلک به ورسره مینه کوي. د کور خلک زنانه ډېر هغه دا خدای مهربانه دی. بیا وضعیت اقتصادي څنګه دی؟ نور خو داسې خاص عاید نه لري دوی په کور کې. او مینې هغه کوم هغه د کور هغه چې وو هغه ټول د لاسه ورکړي. مینې زه یو بل نور خپل دوستان یا داسې څه خدای مهربانه دی. ما چې دی وکتل، ته ما ته وګوره، ته د ول داسې ګلالی یې. خدای خبر چې یوه نامعلومه آینده، خو خدای شته دی. دوی زښته زیات ځورېدلي دي. دا وطن دومره وکړېدل چې تا ته 10 نفره اوښکې یې وچې کړې، د ژوند له حال یې ځان خبر کړی. دی هم د خپل اولاد په څېر کړی یتیم مه ژړوئ. د مینې
چې تا ته 10 نفره فامیل پاتې وي او دومره وړکی ماشوم وي ټول فامیل د شهید شوي وي ولې به د انسان زړه نه دردېږي دا ماشوم چې تر اوسه پورې په دونه پوهېږي چې بالاخره د آینده به څه کېږي دی به کوم طرف ته ځي اما زه نه پوهېږم څه ووایم خو تاسو تشویش مه ورته کوه الله تعالی خپل مخلص بندګان زه په دې نظر یم چې په هېڅ ځای کې مې یوازې نه پرېږدي انشاءالله د یوه کال دپاره تنها د یوه کال دپاره نه او ما تصمیم دا دی چې څو پورې دی یوه ځای ته رسي انشاءالله زموږ بنیاد د طرفه به وي خو رسمي به د یوه کال دپاره وکړي انسان دی خدای نخواسته چېرته زه مړ شوی نه وم خدای ته به ووایم د یوه کال دپاره چې څومره مصارف د دې کېږي انشاءالله دا به کېږي او که الله رضا وه موږ زړه دی چې دلته د یوه دارالایتام کارونه هم شروع کړو ځکه ما چې دا ساعه وکتله دلته دومره کونډې یتیمان دي دومره ځورېدلي دي چې حذیفه یوه نمونه ده ته وګوره ماشاءالله څومره ښایسته ماشوم دی خو داسې یو آینده چې سړی بیخي پوهېږي نه ته ماته یوه مچي راکړه یوه مچي راکړه شهید له خاورو لاندې دی اسرا نه لري خدای مې روانه دي چې یوه ورځ حذیفه وګورم چې دی غوړ سړی شوی وي او مور یې خور یې ټول به لري حتما مور یې شته نورې عمهګانې دي انارې ده کور کې یو یې د دننه ورور دی هغه پس د پلار د مرګ نه پیدا شوی دی تاسو تشویش مه ورته کوه دا وطن زه پوهېږم نه یوازې ده ما دلته نور ماشومان هم وکتل خدای دې په دې وطن ورحمېږي خدای دې د وطن نه د بدې ورځې ورکې کړي قسم درته کوم زړه مې دومره ډک دی چې یوازې الله یې ګوري قربان نو تاسو د دې لپاره تشویش مه کوه خدای پاک خو شته دی شکر چې الله تعالی شته دی او زه همیشه دا یوه خبره کوم چې دغه وړه وړې چپلکې به لویې شي او خدای پاک به دا ځوان کړي قربان څنګه اوښکې دې په مخ راغلې نو خدای پاک به دا ځوان کړي او د ژوند خدای دې د ژوند ټولو خوشحالۍ ته ورسوي خدای دې د وطن دا حالت ورک کړي والله د آخرت په ورځ به د الله تعالی که ما ته حق راکړل شي زه به د افغانانو پوښتنه کوم د ما وطنوالو سره چې چا خیانت کړی خدای دې تباه او برباد کړي که څوک ورسره کړي خدای دې ښه ورځ نه درویني ځکه تاسو د کونډې او د یتیمانو د درد نه خبر یې تاسو دا کتلې ته فکر وکړه چې 10 نفره فامیل تا ته پاتې شي ټول فامیل حتی مردانه د په کور کې څوک نه وي نو دی به په دې نه پوهېږي خو خدای مهربانه ده هېڅ خبرو شي مه نشته د رب کې تاسو خفه کېږئ ما انشاءالله د دې غمځپلي وطن دپاره به یو ځای کار کړو د حذیفه په شان په صلحاو ځوانان ما نن وکتل ځکه دا داسې وساحه ده زه وایم داسې د کور به دلته نه وي چې دوی یتیمان ونه لري د زخمیان ولري همداسې ده که نه واقعیت دی قربان تاسو تشویش مه کوه حذیفه اجان څه درته واخلمه ها خدای مو وساته انشاءالله سر د ننه دی د موږ سره شته دی د ما کشر ورور تاسو هېڅ تشویش مه ورته کوه او که خدای کول ورسه د اختر نه به بیا دلته راځو د ما زړه دی چې د دوی یتیمانو باید همداسې پرې نه ښودل شي او که د الله رضا وه موږ به پوره اخلاص کړو تاسو دوستانو په همکارۍ قربان زه پوهېږم زړه دې ډېر ډک دی انسان زښت ته زیات ودردېږي او دا بدې ورځې به تېرې شي خو په هغه ټولو دوستانو مې غږ دی چې راځئ نور د دې وطن دپاره په خپله کار وکړو لږ اخلاص په ځان کې پیدا کړو چې چا د دې وطن سره خیانت کړی خدای مو تباه که تباه نه یې خدای دې د آخرت په ورځ داسې مو شرمنده که چې هېڅ چا ته هم هسکې سترګې ونه نیسئ قربان موږ ځو کابل ته او تاسو دې دپاره تشویش مه کوه خدای دې تاسو خوشحاله راته لري دغه هر یو اوښکې د خدای شته د ما زړه دردولی دی خیالي ساتئ فکر پرې ډېر کړئ یتیم مه ژړوئ لاس دې ماته راکړه مچ هم راکړه موږ ځو کابل ته او دا د افغانستان د دردېدلې افغانستان قصه ده حذیفه هم لاړله د دوی مسکا پر موږ حق ده کاشکې د دوی دپاره موږ یو کار کړلی شوی خو متاسفانه هېڅ مو په وس نه دی پوره السلام علیکم